السلام علیکم قدرمنو انجر صاحبانو شروع کوم په نامه د ستر بخونکي لایزال تلپاتې رب په سپېڅلي نامه باندې انجر صاحبانو راځو ډایرکټ جی آی ایس پروګرام خلاصو په د اوبو نیونکي ساحه مې باندې چې 13 ویډیوګانو کې بحث وکړو د هغې په اهمیت باندې مو خبرې وکړلې چې کله موږ یو پول ډیزاین کوو د هغې لپاره هایډرالیک ډیزاین څومره مهمه مسله ده. په تیر ویډیوګانو کې مو په هم په دې اړه باندې خبرې کړې په راتلونکي کې به هم چې دی موږ نور بحث هم په دې باندې کوو. خو راځو نن دغه پروسې هم شروع کوو په څنګ څنګ کې به چې دی لږ لږ توضیحات به هم ورکوو. کله چې منګه د جی آی ایس صفحه چې دی په اول ځل خلاصه کړو نو د دې انټرفیس په دغه ډول باندې وي. د دې لپاره چې دی د بیسک نه شروع وکړه انجر صاحبانو چې په تیره کې پوښتنې ملګرو چې دی غوښتنه کړې وه چې باید د بیسک نه شروع شي. اکثره کمانډونه چې دی موږ نه ورکې نه شو پیدا کولی. نو راځو په لومړي کې انټرفیس په دغه ډول باندې وي. موږ دپاره کوم اپشنونه چې دی لومړی ځل مهم دي یو چې دی آر کټلاګ دی چې موږ دغه ځای څخه چې دی خلاصولی شو. بل چې دی ټیبل اف کانټینټ دی وینډوز ته راځو. وینډوز کې چې ټیبل اف کانټینټ چې موږ اټکو په لومړي سر کې چې کله موږ خلاص کو راځو تیز کار کوو چې تر څو ویډیو اوږده نه شي. پراپرټیز ته راځو. پراپرټیز کې چې دی موږ دوه ډوله کوردینیټ سیستم لرو. یو چې دی یو جیوګرافیک کوردینیټ سیستم دی، بل چې جیوګرافیک پراجیکټ کوردینیټ سیستم دی. موږ راځو چې زموږ دغه واټر شیټ دی کې د ایریاګانو ته زموږ اړتیا ده، محاسبات ته زموږ اړتیا ده. نو موږ راځو د دې لپاره چې موږ محاسبات کوو نو موږ پروجیکټ کوردینیټ سیستم باید راواخلو. دې باندې کار وکړو. پروجیکټ کوردینیټ چې دی ځای نه کلیک ور باندې کوو. دا چې کله خلاص یو ټي ایم خلاص یو ټي ایم چې دی یونیورسل ټرانسفر مارکیټر سیستم دی. دا چې کله خلاص که ډبلیو جی ایس 1984 خلاصو. دې کې چې دی نارت خلاصو. دغه یو ټي ایم چې دی دا ټوله نړۍ چې دی په شپېتو زونونو باندې تقسیم کړې ده. چې زموږ د پروجیکټ ساحه چې کومه ده هسکې مینې ولسوالۍ ده. دغه شپولي پول دی زموږ آوټلیټ او دغه چې دی په ننګرهار کې موقعیت لري چې یو ټي ایم زون 42 نارتن کې چې دی موجود دی. نو دې لپاره موږ همدغه ورته معرفي کوو. دا که د دې لپاره موږ چې هر وخت د دغې زون څخه استفاده کوو موږ کولی شو دغه د اټ فیورټ کو. فیورټ هم چې کله که نو د دې ښه والی دا دی چې موږ دپاره به په آینده کې به دې ځای ته راتګ مشکل به نه وي. موږ ته موږ نه راځو اتومات ډول دغه د فیورټ ته راځو. فیورټ کې چې دا مخکې کار کړی دی دلته واقع دی دغه اپلای کوو. کوردینیټ سیستم دې ته ما ور وپېژنده. د کوردینیټ سیستم څخه وروسته چې دی لومړی کار به زموږ دا وي چې موږ به راځو دلته ټیب فولډر کنیکشن ته فولډر دغه دلته کلیک کوو. ګوره کنیکټ ټو فولډر تر څو پورې چې انجر صاحبانو موږ فولډر نه وي کنیکټ کړی موږ چې دی په موږ سره په ډرایفونو کې که هر څومره ډیټا موجوده وي هغه پروګرام نه پېژني، موږ ته یې نه را انزرټ کوي. نو لومړی راځو دلته دې باندې کلیک کوو. دلته چې کله کلیک وکړو دا د موږ ته یې فولډر دا کې چې کوم ځای ته خلاصېدو ورته یم چې دس پي سي کې چې دی راته خلاص که پي سي کې راشه ډي ډرایو ته ورته یم. زما ډي ډرایو کې چې دی یو فولډر دی هغه کې زه غواړم چې کار وکړم دا نه ډیټا را امپورټ کړم. دغه جی آی ایس دی باندې خالي اوکې کوم چې دغه فولډر ما مخکې را کنیکټ کړی دی همدلته را سره پروت دی. دې نه وروسته راځو دلته اوس په دې باندې چې راسته کلیک کوم دلته نیو ته چې کله رالو فولډر چې دی یو نوی فولډر جوړوم دغه باندې چې کلیک کړم نیو فولډر. که غواړم یو فولډر چې زه بیرته وباسم زما په کار نه دی هسې ما ته مزاحمت کوي. د پروجیکټ کې ډسکنیکټ فولډر باندې هم کولی شو او رینیم کلیک کړو هغه فولډر چې موږ دپاره څنګه کېږي رینیم کېږي. اوس راځو موږ چې دی مخکې نه یو فولډر تیار جوړ کړی دی د اشپولي پول په نامه باندې چې دی یو فولډر دی موږ سره همدې باندې کلیک کوم. اوس زه چې دی دې باندې راسته کلیک کوم نیو ته راځم. دې کې چې دی دوه ډوله ډیټابیسونه لرو. یو چې دی فایل جیو ډیټابیس دی، بل چې پرسونل جیو ډیټابیس دی. فایل ډیټابیس چې دی دا ډېر پراخه ډیټابیس دی چې دا تر یو ټیرابایټ پورې چې دی زموږ ډیټا چې دی سټور کولی شي. بل پرسونل ډیټابیس دی چې هغه د کمې ډیټا لپاره د کوچنیو پروژو لپاره چې موږ دغه پرسونل ډیټابیس کوو. موږ دلته اوس راځو فایل ډیټابیس باندې چې دی کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړو یو ډیټابیس چې دی موږ دپاره خلاص شو. دغه فایل ډیټابیس دی. نو دغه ته زه چې دی نوم هم ورکولی شم چې دغه کوم ډیټابیس دی. لکه فرض مثال دې ته زه نوم ورکوم چې د شپولي پول که نه شپولي پول ساحه د موږ دغې لپاره
شپوري پولي ساحه د موږ همدغه دپاره یو ډیټابیس جوړ کړو چې دغه ډیټابیس دی دا کولی شو زه رینیم هر څه کومه. بیا د دې څخه وروسته چې دی زه راځم په دغې باندې کلیک کوم دا چې دی میک ډیفالټ جیو ډیټابیس. میک ډیفالټ په دې معنا چې زه څومره کار کوم په دغه پروجیکټ کې هغه په اتومات ډول ته ماته همدغه فولډر ته وړه. نو موږ به نه اړ کېږو چې یو فولډر ورته سلیکټ کړو بل ورته سلیکټ کړو. نو دې لپاره به دغه میک ډیفالټ کړو چې کله میک ډیفالټ کړو نو همدغه هلته به زموږ دا څومره ډیټا چې زه پې کار کوم هغه به اتومات ډول باندې دغه هلته راځي ماته به سټور کېږي په دغه ډیټابیس کې. د دې کله مو چې دا ډیټابیس برابر کړو ورته د دې څخه وروسته راځو موږ په خپل پروجیکټ باندې شروع کوو د اوبونوونکو ساحې پیدا کوو. اوبونوونکو ساحې لپاره چې دی موږ مخکې ویلو انجینر صاحبانو چې ډیجیټل الیویشن موډل چې دی ډېر مهم دی اړتیا ده ورته. نو زه راځم ما سره یو ډیجیټل الیویشن موډل دی چې 10 مترې ډي ایم دی دغه زه را انزرټ کوم. دا ما سره په واټر شیټ نمبر 2 کې چې دی دا ډي ایم پروت دی زه دغې ته اډ وایم صرف دا مې را اډ مې کړ. د دې څخه وروسته چې کله ما دا را اډ کړ اوس راځم د پروسو لپاره چې زه په دې باندې پروسس وکړم خپل واټر شیټ پیدا کړم. دلته راځم د آرک ټول باکس په نامه چې دی یو بل ډرایو دی دا را خلاصوم. انجینر صاحبانو آرک ټول باکس چې دی موږ ته را خلاص شو دغه لږ وخت غواړي لږ انتظار به دې ته وباسئ. د دې څخه وروسته چې کله موږ آرک ټول باکس خلاص کړو په دې کې چې 3D انالایز ټولز دی انالایز ټولز دی کټنوګرافي ټولز دی ورژن دی ډیټا انټرپریټیبلټي ټولز دی ډیټا مینجمنټ ټولز دی ایډیټینګ دی جیو کورنین ټولز دی جیو سپیشل انالایز ټولز دی. خو دغه ټولزونه را تېرېږو دوی باندې چې وروسته کار کوو کوم ټولزونه چې زموږ په دغه پروجیکټ کې په کار په هغه باندې به کار کوو. اوس راځو په اتومات ډول باندې زه راځم سپیشل انالایز ټولز ته راځم. سپیشل انالایز نه وروسته چې دی هایډرالوجي ته راځم. دې لپاره چې دا لږ واضح شي زه به دغې نه لږه نښه کومه چې انجینر صاحبانو ته واضح شي. هایدرولوژي ته راځو. هایدرولوژي نه وروسته چې دی لومړی پروسس چې کوم دی هغه به زموږ فیل کمانډ وي. زه راځم فیل باندې چې دی کلیک کوم. دلته به انجینر صاحبانو دغه به ورته دا موږ په دوه طریقو یو چې اتومات ډول باندې رانیولی شي دلته ډرایګ کولی شي او بل چې دی په دغه ځای کې کلیک وکړه هم موږ کولی شو چې دغه ډیټا چې دی ته امپوټ کو. زه دلته ګوره که کلیک وکړو هم ډیټا امپوټ کېږي زموږ دپاره کوم مشکل نشته دی. په لومړي قدم کې چې دی ما نه نتیجې وغوښته انپوټ کې مې چې دی ورته دغه ور واچو. د دې څخه وروسته چې انوایرمنټ ته راځم. انوایرمنټ کې چې دی زه رسټر انالایز ته راځم. رسټر انالایز کې چې دی اسپیسیفای بیلو کا دې ته چې زه یو 30 ورته قیمت ورته معرفي کوم ځکه زما دا واټر شیټ چې دی دومره تقریبا 250 یا 280 کیلومتر مربع به 30 مې ورته چې دی انزرټ کړ. دې څخه وروسته دا معرفي کړ زه ورته یم چې اوکې مې کړ. ښه انجینر صاحبانو راځو پروسس هم چې دی روانې موږ به د فایل کمانډ لږ په کانسپټ باندې خبرو چې دا د فایل څه ته وایي. انجینر صاحبانو که موږ وګورو عموما دغه ډي ایم به چې دی په دغه ډول باندې به که موږ ساده پروفایل واخلو نو دغسې به د پروفایل وي. که چیرې موږ دغه فیلینګ ترسره نه کړو فیل نو څه ستونزه به رامنځته شي. د دغه که چیرې موږ دا فیل نه وي کړی دا به ممکن زموږ به ډایرکشن به چې داسې راشي زموږ دې ځای نه به جریان شروع شي خو دلته به چې دی قطع بشي. دا جریان به زموږ نه پرېږدي. موږ ته به سټریمونه چې دی په منظم ډول باندې نه جوړېږي یا به چې دی مشکل به وي. دغه جګه ساحه به چې دی رهي دلته به چې دی یو کنده غوندې برابره شي نو زموږ به جریانونه قطع او وصل کېږي. موږ ته به سټریمونه نه جوړېږي که چیرې موږ دا فیلینګ ترسره نه کړو. فیلینګ ګټه چې دی زموږ دپاره دا ده چې تر څو دغه ساحه چې دی زموږ دپاره راډکه شي. دغه ساحه راډکه شي زموږ هغه سټریمونه چې کوم دي هغه په منظم ډول باندې تیر شي. نو دې لپاره چې موږ کوم کار وکړو موږ پیلینګ ترسره کړو. د پیلینګ څخه وروسته چې دی اوس موږ راځو زموږ بل پروسه چې کومه ده د فلو ډایرکشن دی. اوس موږ فلو ډایرکشن ته چې دی کار نور برابر کړو. که موږ پیلینګ نه وی کړی اتومات هم دغه ډي ایم اخیستی وی فلو ډایرکشن ته هم مثلا نو خو بیا وروسته موږ ته مشکلات چې دی په اکیومولیشن کې را ولاړېدل په سټریمونو کې را اډر کې چې دی راتله په سټریم فیوچرونو کې چې دی موږ ته مشکلات را ولاړېدل. نو اوس موږ ته وایي چې انپوټ سټریم رسټر دی. رسټر اوس به زه ډایرکشن کې کوم سټریم هغه رسټر به ورته معرفي کوم چې ما فیلینګ کړی. دلته مې فیلینګ ورته معرفي کړ. کومه ساحه چې دی ما ورته میک ډیفالټ کړې ده تیار هماغې موقعیت ته چې دی زما آوټپوټ ځي نور چې دی کې زه کار نه یم. که چیرې موږ دا کار نه وی کړی مخکې نه ورته هغه نه وی ډیفالټ کړی نو اوس به زه به هر ځل لپاره مجبور یم چې دغسې دې طریقې نه تلم هلته به مې ورته نوم لیکه دغه نو دا مشکلاتو سره چې دی زه مخ کېدم. موږ تیار ورته کار کړی اوکې کومه
دا چې دی ورته چې دی اوس موږ ته دلته وایي چې انپوټ راسټر چې دی وبخښئ انجینر صاحبانو موږ نه فلو ډسټنس چې دی دلته خلاص شوی دی موږ فلو ډایرکشن چې دی زموږ په کار دی ښه دلته راځو انپوټ راسټر چې دی ورته زه دغه ورچوم او اوکې کوم اوس تر څو پورې چې دا پروسه ترسره کېږي زه به چې دی لږ توضیحات به ورکړم چې دغه فلو ډایرکشن په څه معنا انجینر صاحبانو زموږ هر یو سیل چې دی دا اته ډایرکشنو باندې چې دی موږ اته ډایرکشنه د دغې بهیر لپاره لرو چې په دغې اته ډایرکشنو څخه به چې دی دا انحراف نه کوي حتما به په دغې اته ډایرکشنو کې په یو ډایرکشن باندې به چې دی د هر یو سیل نه اوبه تېرېږي چې هغه اته ډایرکشنه چې دي زه دلته لږ واضح کوم په دې خاطر باندې چې موږ لږ کانسپچوال زده کړو یو شی سبا پریزنټیشن یو ځای کې ورکوو یو کس پوښتنه وکړي باید زموږ چې دی دغه نقاط په یاد اوسي صرف د ټولز استعمال به نه کوو مخکې ما څو ځلې ویلي دي چې د ټولز استعمال به موږ یوازې نه کوو موږ به کانسپټ باندې کار کوو ښه نو اوس راځو موږ دغه اته ډایرکشنه دي یو ډایرکشن دوه درې څلور پنځه او د شپږ اووه اته دغه اته ډایرکشنه انجینر صاحبانو زموږ به دغه هر یو سیل چې دی د دغې ډایرکشن نه به چې دی انحراف نه کوي په دغې ډایرکشن کې به په یو ډایرکشن کې به دا حتما واقع وي نو که چېرې اوس موږ دغه خپل ډایرکشن یې را وګورو را زومې کړو نو دغه ډایرکشن به زموږ دپاره صرف په رنګونو باندې ښودل شي مګر ډایرکشن یې ورکې نشته دی د دغې ډایرکشنو د ورکولو په خاطر چې دی موږ به انجینر صاحبانو بله ویډیو برابرو چې هغې کې به زموږ کار صرف پریزنټیشن لپاره د وبنیونکي ساحې چې دی جوړول وي که په دې ویډیو اوږده نه شوله د دې په اخر کې هم درته دغه ډایرکشن چې دی زه جوړوم او که ویډیو اوږده شوله نو بس خسته کنه کېږي بیا د دې ډایرکشن څخه تېرېږو بل ډایرکشن پسې چې دی زمونږ بل پروسه چې کومه ده هغه فلو اکیمولیشن دی فلو اکیمولیشن څه شی کوي زه ډیټا ورته چې دی انپوټ کوم بیا راځم د اکیمولیشن کانسپټ باندې چې دی خبرې کوم ښه لومړی موږ نه فلو ډایرکشن غواړو ما ته چې د ډایرکشن چې دی معرفي کړه ډایرکشن مې ورته معرفي کړه دغه ځای څخه مې ډایرکشن راواخیستل ته مې صرف ډرایګ مې کړه د ډرایګ کولو څخه وروسته زه راځم دا اوکې کومه وبخښئ انجینر صاحبانو راځم په اکیمولیشن باندې کار کوم چې اکیمولیشن څه معنا اکیمولیشن لکه د نوم څخه چې څرګندېږي انجینر صاحبانو اکیمولیشن په دې معنا د جمع کولو ته وایي د دې سیلونو جمع کولو ته وایي فرض مثال زمونږ دغسې سیلونه واقع دي زر راځم پې زر په کار کوي انجینر صاحبانو هینډ راونډ دی ډېر به ښه نه وي خو بښنه کوئ ښه انجینر صاحبانو راځو د اکیمولیشن معنا څه شو اکیمولیشن په دې معنا چې فرضي مثال د دغې د دې سیل د ډایرکشن چې دی په دې ډول باندې دی او د دغه سیل چې کوم ډایرکشن دی دا هم په دې ډول باندې دی خو د دغه سیل چې بیا ډایرکشن دی دا ډایرکشن یې داسې دی د دغه سیل ډایرکشن داسې دی د دې سیل ډایرکشن چې دی د اوبو په دې ډول دی د دې سیل په دې ډول دی اکیمولیشن موږ دپاره څه کوي اکیمولیشن چې دی موږ لپاره چې دی داسې کار کوي چې دغه کوم سیلونه چې دي د دغه هر یو سیل د ډایرکشن مطابق چې دی جمع کول کوي او موږ دپاره یو فاینل ډایرکشن چې دی لاسته راکوي فرض مثال د دې نه ډایرکشن راځي داسې په دې شکل باندې دې نه دې ته راځي دې نه دې ته نو دغسې په دې ترتیب باندې د دې سیل نه چې دا راخلي دا راته جمع کوي د دې سیل سره دا جمع کوي د دې سیل سره په دې ترتیب باندې چې دی موږ ته سیلونه چې دی را جمع کوي او موږ ته یو ډایرکشن چې دی یو اونلی یوازینی ډایرکشن موږ ته انجینر صاحبانو لکه څنګه چې اوس موږ دلته ښکاري موږ ته دغه ډایرکشن چې دی دغه اکیمولیشن زموږ ډېر په غټه پیمانه باندې دغه غټ یو سټریم یې راته جوړ کړی دی دې لپاره چې زه دغه سټریمونه چې دی برابر کړم لږ نور هم پې کار کوم نو زه راځم د دې څخه وروسته میټ الجبرې ته راځو میټ الجبره چې دی څه کار کوي انجینر صاحبانو دې باندې چې دی ښه او دلته راځو فلو اکیمولیشن زه ورته یم دغه اکیمولیټ کړي سټریمونه چې کوم دي دا ما ته داسې برابر که زه ورته یم لوی که د تشي نه دا هغه خپل ډیم ته خپل واټر شیټ ته موږ ګورو زموږ دا واټر شیټ چې تقریبا 250 یا 260 کیلومتر مربع وي نو بس ما ته معلومات کېږي زه ورته یم چې یاره د 8000 نه 8000 په دې معنا ورته یم چې په کومه ساحه کې 8000 سیلونو اوبه یو نقطې ته راټولېږي د هغه ځای څخه اخوا ته ما ته چې دی ته سټریم جوړ کا سټریم راته وښایه نو موږ ته چې دی
رسټر کلکولیټر چې د ترسره شو دغه پروسس هم زمونږ وشوه. انجینر صاحبانو که اوس وګورو زمونږ دغه سټریمونه چې دی یو څه رازیات شو دغه نور شیونه به زه آف کړم چې تر څو په واضح ډول باندې ښکاره شي موږ دپاره. که موږ اوس وګورو دلته انجینر صاحبانو صرف دغه یو عمومي سټریم یې موږ ته ښودلی دی، نور سټریمونه چې دی نشته دی. وبخښئ انجینر صاحبانو، زه راځم دغه آن کومه لږ به په دې کې چې دی کار و چې تاسو ته واضح شي. اوکې کومه بیک ګراوند چې دی ورته ما هغه چې زیرو ده هغه سپین کلر کې راته وښیوه، دا سټریمونه چې دي دا راته په تور کلر کې وښایه. انجینر صاحبانو اوس ګوره واضح شو. اوس که چېرته موږ یې لږ منیمایز کړو وګورو یا نو دغه سټریمونه چې دی موږ دپاره ورکې ډېر شوي دي. موږ ورته کلکولیټ کړی دی 8000، نو په دې خاطر باندې زموږ دغه سټریمونه چې دی دا څنګه شوي دي زیات شوي دي راته. انجینر صاحبانو اوس راځو دی پسې زموږ بله پروسه چې کومه ده د کنډیشن خلاصو. کنډیشن کې چې دی کان اپلیکیشن خلاصو د دې دا اوس موږ ته وایي چې امپورټ کنډیشن راسټر موږ ته کنډیشن د راسټر چې دی وایي رامعرفي کړه. زه ورته اپلوډ ډایرکشن چې دی ورکوم. د دې څخه وروسته وایي امپورټ ټرو راسټر اند د کنسټانټ ویلیو ما ته وایي دا رامعرفي کړه. دا هغه دا موږ نه غواړي دلته په کنسټانټ کې کوم چې وایي زه تاسو ته وایي د کوم سټریمونه چې دی هغه وباسم. زه چې په دې دلته په دې دواړو ساحو کې چې ورته دا معرفي کوم او دلته ورته اپلوډ ډایرکشن چې دی ور معرفي کوو. اوس به راشو موږ ته به دغه کمانډ پروسس به وکړي. دغه پروسس څخه وروسته چې دی موږ بل پړاو چې زموږ کېږي د په هغه په اړه به هم چې درته توضیحات درکو. نو زموږ لپاره دغه د کان چې ترسره شو د کون ترسره کېدو څخه وروسته چې دی زموږ یو بل پړاو هغه چې دی د سټریم آرډر دی. سټریم آرډر په څه معنا؟ اوس ورته یم چې ما ته سټریم آرډر په دې معنا چې زموږ ته دغه سټریمونه منظم کا ډیټا انپوټ کوو بیا ورباندې چې دی بحث کوو. انپوټ سټریم راسټر وایي موږ ته چې سټریم راسټر معرفي کوو. کوم هغه سټریم راسټر کوم چې اوس ما پروسس کا هماغه باندې چې دی ورته معرفي کوم. د دې څخه وروسته چې دی اپلوډ ډایرکشن مانه غواړي هغه ډایرکشن ورته معرفي کوم. ډایرکشن د معرفي کولو څخه وروسته به چې دی اډر. اوس د اډر به انجینر صاحبانو په دې پروسه کې به څه ترسره شي. دې کې به چې دی موږ د سټریمونه چې دا په 15 کلاسونو باندې وویشي. اول به هغه کلاس باندې به وي کوم چې ډېر ساحې ډېر پکسل چې دی یوځای شوي د هغې څخه وروسته به چې موږ ته یو سټریم شروع کړی. دا موږ ته په 3 رنګونو باندې چې دی وښایي په 3 رنګونو باندې. صاحبانو موږ ته چې دی دا په کلاسونو باندې تقسیم شو، یعنې په دغه ساحه کې چې دی چې کم سیلاب راځي دا موږ ته په یو رنګ باندې وښود. هغه چې بیا نسبت د دې نه زیات سیلاب راځي هغه په دویم رنګ باندې وښود. دا په دریم رنګ باندې وښود. څومره چې د سیلاب اندازه په کومه ساحه کې زیاتېږي په هماغه اندازه چې دی موږ ته رنګ تبدیلیږي. اوس دا چې دی اوس لږ منظم شو. یعنې څنګه شو لږ منظم شو موږ ته چې دی که موږ د دې اوپن اتریبیوټ ته راشو دلته وګورو 3 کلاسونو باندې چې دی دا موږ ته دا که هغه کنټرول چې دی چې دومره قیمت لري دي قیمتونه چې دی موږ ته هلته واضح کړي. د دې څخه وروسته اوس انجینر صاحبانو دغه سټریم آرډر چې کوم دی دا اوس موږ دپاره رسټر ډیټا ده. د دې لپاره چې زه لږ دا نورم منظم کما لږ نورم برابر کما دغه سټریم دغه رسټر چې کوم دی دا زه فیوچر ته اړوم. موږ 2 ډوله ډیټا لرو د جی آی ایس لپاره. یو چې دی رسټر ډیټا ده، بل چې دی ویکټر ډیټا ده. نو دا چې دی زموږ رسټر ډیټا ده دا زه غواړم چې ویکټر ډیټا ته تبدیله کړم. امپورټ فلو ډایرکشن رسټر موږ نه غواړي دغه د فلو ډایرکشن چې دی ورته زه معرفي کوم. د دې څخه وروسته چې دی اوس به دا پروسه به لاړ شي موږ به پرې بحث وکړو. نو انجینر صاحبانو زموږ به دغه رسټر چې دا به فیوچر ته واوړي. اوس چې دی زموږ دپاره فیوچر ته تبدیل شو. زموږ هغه د واټر شیډ لپاره چې کوم ریکوایر دی هغه زموږ پوره شو. واټر شیډ د پیدا کولو لپاره د هغه آوټلیټ نقطې لپاره چې دی موږ نه فیوچر غواړي. رسټر چې دی هلته موږ ته کار نه کوي ځکه رسټر چې دی انجینر صاحبانو هغه د پکسلو نه جوړ شوی دی. که موږ چېرته رسټر باندې چې دی خپله آوټلیټ ورته هغه معرفي کوو، یعنې هماغه د ځانګړي د یوازیني د یوازې د یو پکسل ډایرکشن به چې دی موږ ته واټر شیټ به لاسته انجینر صاحبانو د دې لپاره چې لږ ښه ښکاره شي لږ به زه اوس په دې کې پروسسینګ وکړم، لږ به
هند منولی چې دی ورکې کار وکړم. اوس راځم زه دغه سټریم چې دی یا ډبل کلیک ور باندې کوم یا رایټ کلیک چې دی دا کوم دلته راځم فوټوګرافي ته دې ته وایم چې دغه نظر اګریډ ته ځکه موږ چې دا کوم کلاسیفیکیشن یې کړی دی نظر موږ ته اګریډ ته یې کړی دی. راځم دغه به ته چې دی رنګ ورته دې ځای نه معرفي کوم چې هغه چې کوم لومړی کلاس یا ما ته چې دی سایز یو باید واوسي رنګ یې چې دی په دغه ډول لږ باید تیز رنګ ورکړو انجینر صاحبانو چې لږ ښه واضح شي موږ دپاره. دویم کلاس چې کوم دی هغه ورته ما رنګ ما ته د هغې رنګ دی دا واوسي او لږ دې شان دی بورډ واوسي. دریم ډول هغه سټریمونه کوم چې مکزیمم فلډ ور باندې راځي هغه د رنګ دا وي د هغه د لږ سایز د دې نه هم ورته غټ ښیم اپلای اوکې. اوس که موږ وګورو انجینر صاحبانو ډېره ښه نوما چې دی موږ لپاره ورکوي. ګوره هغه ساحو کې چې کوم دلته واټر شیټونه کمې ساحې تشکیل کړي د هغه به په دې ډول باندې وښیي. کومو کې چې دی زیات دغه شوي دي او چې دی موږ لپاره په دغه شکل باندې وښیي. د دې څخه وروسته انجینر صاحبانو موږ راځو روپرو چې دی موږ خپل فاینل ته نږدې کېږو. اوس راځو موږ آوټلیټ پوینټ دې ته معرفي کوو. د آوټلیټ پوینټ د معرفي کولو لپاره چې د انجینر صاحبانو مخکې په لومړي سر کې درته ویلي چې موږ به هماغه پول ته ځو د هغه کې به یو نقطه چې دی د جي پي ایس په واسطه چې دی هغه به راخلو د هغه نقطې به دلته را انزرټ کوو دې پروګرام ته. خو اوس د دې لپاره زه تللی ما ساحې ته هغې ځای نه چې دی ما پوینټ راوړی دی د ځان سره. زه به هغه پوینټ چې دلته را انزرټ کړم او هماغه آوټلیټ دی چې آوټلیټ ورته ما سره د هغې پوینټ کوارډینیټ شته دی شپولي پول دغه زمونږ چې دی زه به دغه لږ به یې سایز به د دې غټ کړم چې په واضح ډول باندې ښکاره شي ما ته چې زمونږ دغه پوینټ په کومه ساحه کې دی. دغلته زمونږ دغه پول چې کوم دی دا په دغې ساحه کې دی. ما سره یو امیجري د انجینر صاحبانو په هغه کې زه به تاسو ته چې دی دا ښیم چې مونږ دا واټر شیټ پیدا شوی سټریمونه آیا درست دي که نه دي. ښه انجینر صاحبانو اوس که موږ وګورو دغه زموږ پوینټ چې دی دا لږ ښکته واقع دی. که چېرته موږ همدغه ځای ورته واټر شیټ آوټلیټ دپاره وټاکو دا د همدې یو پکسل دا کې نو دې لپاره زه راځم لږ ایډیټ په دې کومه رایټ کلیک کومه په دغلته دلته ایډیټینګ چې دی دا ایډیټور ورته خلاصوم. ایډیټور څخه وروسته چې دی زه دې باندې کلیک کوم ورته یم سټارټ بای نقطه دغه نقطه راخلم سټارټ ایډیټ مې واخیسته انجینر صاحبانو. اوس دغه نقطه چې زه دا ځای نه رانیسم دلته را ډریګ کوم او په همدغه سټریم باندې چې دی د پاسه یې پرېږدم. انجینر صاحبانو که دغه تاسو چېرته په دغه سټریم نه چې دی اخوا دخوا ولیږي نو بیا به زموږ لپاره مشکل. زه دغه سنپ به آن کړم چې تر څو په اسانۍ سره زموږ دا نقطه اوس په همدغه سټریم باندې چې دی ولیدله. سټریم ټو سټریم اډر وایي هلته چې دی صحیح ځای باندې ولیده. چې کله دا زموږ نقطه په صحیح ځای باندې ولیدله د دې څخه وروسته چې دی زه راځم بل سټپ چې دی زمونږ د سناپ ور پوینټ دی. سناپ ور پوینټ چې دی دغه اپشن زه خلاصوم دلته چې دی انپوټ فیوچر د پوینټ موږ نه وایي هغه پوینټ چې ما ته معرفي کړه زه ورته دغه پوینټ معرفي کوم. دلته به چې دی اف آی ډي باندې به واخلئ. د دې څخه وروسته وایي اکومولیشن موږ ته چې دی هماغه کوم اکومولیشن به هلته معرفي کوو. هغه اکومولیشن کوم چې موږ کلکولیټ کړی دی نو هغه کلکولیټ شوی اکومولیشن چې دی زمونږ دغه دی دا ورته چې دی زه معرفي کوم او اوکې کوم یا دا مې چې دی اوکې که انجینر صاحبانو پوینټ هم چې دی دا ورته واړو د پاور پوینټ څخه وروسته دا مو کته چې هلته په دې سټریم باندې ښه منظم پروت دی. اوس راځو زمونږ بالاخره نقطه اخري خبره چې زمونږ واټر شیټ پیدا کول دي. وایي انپوټ فلو ډایرکشن دا وایي موږ ته ډایرکشن چې دی معرفي کا زه ورته راځم ډایرکشن ورته معرفي کوم. فلو ډایرکشن څخه وروسته دا وایي دا پاور پوینټ چې ما ته را معرفي کوم هغه پوینټ هم چې کوم اخیستی هلته مو په سټریم باندې اچولی دغه ورته معرفي کوم او زه چې دی اوکې پسې وهم. د اوکې څخه وروسته به چې دی دا موږ به چې دی ته به واټر شیډ ایریا محاسبه کړي. واټر شیډ به چې دی زمونږ معلوم شي موږ دپاره چې څومره ایریا لري واټر شیډ. زمونږ د واټر شیډ ډیلیمیشن به چې دی ترسره شي سټریمونو ته. موږ چې دی په سټریمونو کې کار مخکې وکړو خو
د سټریمونو راځو انجینر صاحبان وروسته چې دی بیا که دا ویډیو ډېره اوږده نه شوله خو په همدې کې چې د پریزنټیشن لپاره چې دی د واټر شیډ برابرول او چې پریزنټیشن ورکوو یا موږ چې دومره کار وکړو یو راپورټ جوړو راپورټ دپاره چې دی د دغه کې کوم کارونه چې دی نور زموږ لپاره چې دی د اړتیا وړ دی کوم کارونه باید وکړو چې تر څو زموږ راپور یو مسلکي راپور برابر شي که په دې ویډیو کې نو بله ویډیو چې دی صرف ځانګړې د راپور لپاره د واټر شیډ آماده کول دي د هغې څخه وروسته چې دی بیا زموږ نورې پروسې چې دی د هایډرالیک موډلینګ هایډرالیک ډیزاین په برخه کې چې دی هغه به ترسره کېږي. اوس زموږ لپاره چې دی واټر شیډ زموږ ډیلنایشن دغه ساحه چې دی زموږ واټر شیډ دی د شپولي پول ساحې ته چې دی زموږ د دغومره ساحې نه اوبه راځي. اوس که موږ وګورو انجینر صاحبانو دلته موږ ته ایریا نشته محاسبه کوي ځکه چې دا اوس موږ ته د فیوچر نه دا موږ ته راسټر ریټ د دې لپاره چې زه خپله محاسبات ورکې ترسره کوم زه راځم دلته چې دی کنورژن ټول سره راځم دلته ورته یم چې فرام راسټر دی د راسټر دلته ورته یم راسټر ټو پولیګون ته دغه راسټر چې دا موږ ته پولیګون ته تبدیل کړه چې تر څو موږ ته معلومات وشي چې موږ څومره ایریا مساحت چې دی دلته راغلی دی موږ د دې سمبولوژي وکړو لیبلینګ یې ترسره کړو. اوس که موږ وګورو دغه ډېر ښه واضح معلوم شو. اوس راځم زه په دې کې چې دی لږ مینوالي کار به ورکې وکړو چې لږ ښه وبرېښي لږ ښه ښکاره شي زموږ لپاره. زه راځم دغه ایریا د دې ګورم چې څومره ایریا زموږ دغه ساحه لري. د ایریا د پیدا کول لپاره چې دی وبښئ انجینر صاحبانو زه راځم دلته اوپن اټریبیوټ ته اټریبیوټ نه وروسته چې دی اټریبیوټ ټیبل مې چې کله خلاص کړه زه به هلته یو فیلډ به چې دی دا به یو فیلډ به ورته اډ کړم اډ فیلډ ورته یم دلته زه ورته یم چې د ایریا په نوم باندې چې دی ایریا په نوم باندې چې دی ما ته ایریا ورته ولیکل مې ورته ډبل ورته لیکم. انجینر صاحبانو دا ډبل او سنګل او ټیکس او پلاټ دا اوږده مسایل دي د دغې که موږ ټول واضح کوو نو موږ نه وخت بیخي زیات نیسي. ښه راځم ایریا دې باندې کلیک کوم دلته ورته یم کلکولیټ جیومیټري کې چې دی ایریا صحیح دا یو ټي ایم دی 240 زون دی ورته یم په هکتار باندې ما ته چې دی واټر شیډ مساحت وښیوه نو دا دی موږ ته چې واټر شیډ مساحت پیدا کړه چې 2,15,615 هکتاره مساحت چې دی زمونږ د دغې واټر شیډ دی. زه راځم دا چې دی په دې واټر شیډ باندې څنګه ښودلی شو مونږ راځم پراپرټیز ته پراپرټیز کې چې لیبلینګ ته راځم لیبلینګ چې دی فیوچر دا ورته اډ کوم دې ځای کې ورته یم ایریا نه وروسته چې دی لږ به ورته دغه رنګ تغییر کو بولډ به یې کړم لږ به ورته چې دی سایز به یې غټ کړو چې سایز اپلای او اوکې زمونږ ایریا چې دی دغومره مساحت دی زمونږ د دغې واټر شیډ کوم چې د شپولي پول ساحې ته راځي زمونږ به دومره ساحې اوبه چې دی شپولي پول ته به را رسیږي. انجینر صاحبانو لکه ګورو چې ویډیو زمونږ اوږده شوله نو راځو نننۍ ویډیو په همدې ځای باندې سټاپ کوو. د نور ویډیوګانو د کتلو لپاره چې دی چینل در سره سبسکرایب کوئ ملګري مو را دعوت کوي موږ ته فیډبیک راکوي چې تر څو موږ دغه ډول نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې ستاسو لپاره آماده کړو. نور پروګرامونه چې دی د درته وکارو واټر کیټ دی واټر جی ایم دی او داسې نور ډېر مختلف پروګرامونه دي چې په افغانستان کې استعمال معمولا کم دی د هغې په اړه به درته ویډیوګانې ترتیبوو. تاسو کولی شئ انجینر صاحبانو موږ سره په دغه ادرسونو باندې اړیکې ونیسئ که په تېرو لیکچرونو کې په تېرو ویډیوګانو کې کومه پوښتنه لرئ کوم سوال لرئ یا ډیټا مو پکار وي کومه ډیټا چې دی تاسو ته اړتیا وي ډي ایم وي شیپ فایلونه وي نور پوښتنې وي نو تاسو کولی شئ موږ سره په دغه ادرسونو باندې اړیکه ونیسئ. زموږ د ټلیګرام شمیره د وټساپ د ایمو د ټولو هلته موجودې دي ایمیل ادرسونه تاسو کولی شئ موږ سره په دې باندې اړیکه ونیسئ. تر بیا ښه وخت د الله په امان.